زما عزیزانو عرض مې داو چې د چا په وهم و ګمان کې دانو چې طالب حکومت نن په کابل کې وګوره د طالبانو حکومت امریکا ته په لړزان ده یورپ ته په لړزان ده د روسي بیړه تباہ کړه اوس تاسو دا عقل کې راتله چې روس بم چرته تباہ شي روس بم خدای ووایي عظیم طاقت روس د امریکې نه زیات لیکن الله د دې ببرسرو په سر باندې د روس غوندې نظام تباہ او برباد لاړ سپیتی جوړ شو اوس دا دعا کوئ چې خدای پاک دغه عذاب په امریکا مراولي دغه عذاب خدای په هغه ملکونو مراولي چې نن د قبله اول دشمنان دي هغه بیت المقدس چې د چانه رسول الله اسمان ته تلو نن هغه بیت المقدس ته يهود غړمبيږي او اسلامی ملکونه صرف مذمت کوي مذمت کوي راپاسي او خزي او نر په ځان قربان کوي قسم په خدای دې په دې لیونو کې او په دې مسلمانانو کې داسې لیونیم شته چې بمونه ځان پورې تړلې دي او په ورمنډه کړې ده او غړم شوی دی سونه کافر مردار کړي دي او په خپل ځان ملوزولې نن تاسو سره د څه غم دی پاکستان کې د دین غم شته بس په دې باندې حکومت جوړ کړی دي چې اله ټیکس را باندې ولګېدو اله ټیکس د څه ټیکس در باندې ولګد چې د خزي در نه بوزي په تش پیسو ټیکس کار نه کیږي دا چومبري ته نه بوزي دا پارمی سټیډیم کې چې ټوله شپه ګډیږي ته ورشه د دې خزو حال خو وګوره ظالمان د خدای په عظیم قهر واوړئ وړه دا او که زړه دا او څوک دو منه بوجه دا او څوک یو من بوجه دا او څوک شل سره بوجه دا ړپا 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 ټوله ورځ په دې سړک او په دې بازارونو کې سال دی یو طالب په بازار کې ولاړی د کابل په بازار کې خو ته ښځه وګوره زما عزیزانو دا ټول مقدرات دي دام تقدیرو چې د دین طالب بم داسې کیږي چې د هغې نه به دنیا یریږي طالب سره تش لرګی برشه په تورخم کې وګوره او د دې ځای صاحب ملیشه تلې ده ملیشه تلې ده او بارډر تلې ده او بارډر بند دی بارډر بند دی اخوا یو طالب ولاړ دی لخته ورسره ده څوک ټپ نشي کولی ولی هلته ایمان دی تا کې ایمان نشته توپې در سره دي ټینکونه در سره دي جازونه در سره دي بمونه در سره دي اټم بم در سره دی ایمان در کې نشته نو د یو کشمیر علاج په 50 کاله کې تاو نه کړی یو کشمیر چا کې چې ایمان و هغې د روس علاج وکړو تباه کو تا کې ایمان نشته چې تا نه نن اوسه پورې هندو کې کشمیر نیولې دی نو عزیزانو ځان کې ایمان پیدا کړ او غیرت پیدا کړ صرف دا د چرګانو په ټونګو کار نه کی دا مونږ کې دا چرګانو غوندې ټونګې وهی را وهی که نه په دغې کار نه کی ایمان پیدا کړ جوش ایمان پیدا کړ الله پاک دې ممکن پیدا کړ او خدای دې هغه نظام چې کوم په کابل کې راغلی دی اسلامی هغه نظام دې الله په دې ملک کې مراوي خدای پاک دې موږ د پیرنګي د نظام نه خلاص الله دې
په درویش کاله کې چې جناب محمد رسول الله جوړ کړی دی خدای دې هغه نظام په دې ملک راولي. نو زما عرض دا و عزیزانو چې زمونږ د دماغو هیڅ اصلاح نه کیږي، هیڅ. خدا اتمام حجت کیږي دی وخت کې لګیا دی چې ستاسو کورونو او دروازو ته خلق درځي او دین بیانې. مانا یو پیر صاحب تپوسو کو زما اشنا دی، اشنا می سده خو چې کله وګورم نو څه رومال مومال تیوالم یا چوغه موغه تیوالم، نور می څه اشنا دی. چوغه پیرانو له خو ډېرې راځي او مال مالم ډېر چې پس شي می چپټاو والا تی وې تختو. ما ته وی چې یاره ما ورېدلی ته د تبلیغ والا ډېر دغه ما زه هو الله کنه تبلیغ کې می چرې چیلا لګولې. یو ځل می ویلی چې درې ورځې له بزم بار لاړ شم خو چې سړی را پسې راغی ما وروره ناجوړی ما تنګوه مې ما تلی نه شم نه پکې ګرځېدلی یم. اجتماعګانو ته تلی یم چېرته چې لویه اجتماعي آخري دعا ته ځان ور رسومه دا مې کړي دي. خو دومره ویم چې زه چې څومره پوه شوی یم زه تاسو هغې کې فرق دا دی چې هغې دین قرآن او حدیث خپل روټه خپل بستره خپل چای پزمک املاستا درته خی او تعالی چې خلوت تراشی نو ته ورته په پیسو دعا کې او دین خود خو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې ا دعا ورته په پیسو هغه مفت کوي. ما تل دا ډرامې مونږ بل ما ډرامو خبره نه مونږ ټول په دې قهر اخته مونږ هم چې په مړی کې سقاط غټ نه خدای پراسته کې وبخو چې پړ کې وایو چې خدای دې دې مړیم کور روان کی تش لاړو راو الکه تاسو په ایمان وای. چې مړ اوش ماشومان بچی پاتیش خزه کندش بچی پزمکه چکونه لګی دا هغه مړی روټه او دا هغه مړی پیسو ته چې څوک لاس ونیسي نو سوې مانو یا خو به زمونږ داسې وي او هغه ځای کې په ایمان وایي چې اوبسکل به مزه درکړي اوبسکل. پرون زمونږ مالت کې دی یو تبلیغي الک پلار چا وجلی و هغه کلی ته وړو لس ورځې پسې قبر نه راوویستو بیا وړو. ما پرون ټوله ورځ نهره تېره کړې ده ټوله ورځ نه چای نه اوبه چا مړی مې ولیدو دغه هلک جړه مې ولیده او بیا هلک ته ګوره پلار په لاوارثو کې مړ پروت دی مړ او پرون سهار هغه هلک پسې ما سړی ولېږلو چې څه شو ویل مولانا صاحب جومات کې ناستې وایي چې دا د چاشت مونځ وکم نو دروځم. پرونی کلی ته مونږ مړی یوړو کلابټ ته زه اجره کې کېناستم ملا هم ما سره د مونځ غم نه و یوه نیمه بجه وه او دا هلک چې پلار ورسولو نو دی لاړو په جومات کې اودس وکړو په نفلو ودرېدو